وایي یو ښځه او خاوند وه. وایي خاوند خوارې داسې ساده ګوټې غونته کې وه. وایي بس چې خاوند مې څنګ کور ته راغی بس دې ښځې په ځان باندې پیریان راوستله او بس خاوند بیا وایي ټرت وارې بار به وتښتېد. وایي یو امیر صاحب هغه ته به ور وډبو چې راشي په ښځه باندې پیریان راغلي. هغه امیر صاحب غریب وایي زه ورغلم خو زنانه به ول ما به ورسره څه کلي وی. وایي دا ګوته مې داسې راټینګه کړه چې دې ځای له منګل څور ورکړو داسې وړقېدله. وایي ما ویل چې دا خو پیریان نه دي هسې چل کوي. وایي یاره بس لاړم وایي د توت نه مې یو شپږ لښتې راکش کړې او وارې وارې وایي هغه کوم موسم یې هغه توت چې پاڼې راچولي خزان څنګه ښایسته لښتې وایي یاره وایي ټولې وایي بسم الله مې پې ویله چې دا مې دله دم کړې کله دا ښځه په ځان باندې لکه داسې پیریان پرې راشي نو بس په دې یو دغه باندې بې وې چوکه باندې دا به پرې ماته کړه. نو که کمزوري پیریانې لاړ به شي او که نه سخت یې نو بیا به ورپسې بله راوالي که هغه باندې ملا نو بیا به بله وچوکې مې ورته دم کړې وي. وایي یار چې ښځه باندې څنګه پیریان راغلي وو هغه یاره چې د لیوه شي او چوکه راښکلې وه او د خپو په دې ګوتو باندې والې وه. بس یاره ښځه ډایرکټ راپاڅېدلې وه. وایي چې ورغلې امیر صاحب ته ویل چې یاره تاسو خو ډېره ښه اجازه ده خو سټیزن غونته کې پیری د یو ډب څه وتښتېدل نو مهرباني وکړئ دا ځنې ښځې ګورې داسې مه کرکیه چې بس دا نوي ودونه وکړي خدای زما دې توبه ایسته خاوند ته ځان وغورځوي وایي په ما پیریان دي د خپل روبدار دپاره د خپل روبدار دپاره نو خاوند کار وایي دی. ملګرو دا ویډیو لایک کړئ که خوښ شي هم نو شیر یې کړئ ملګرو سره پکې ټیګ کړئ. صحیح ده.